اول چې موږ مونږ شروع کوو الله اکبر. الله خو نو الله دی، اکبر اکبر کبرا کبیر، دا ګر ته معنا غټ. سبحانک ته پاکې، سبحانک اللهم ای الله ته پاکې، وبحمدک او ستا حمد بیان. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. منز دا الله لي نعمت دي، دا الله لي امر دي. الله تعالی جي مشتول توفيق راكي چې شایسته المنز وکو. د لمانځه ترجمه ډیرو خلکو دا غوښته ده، د لمانځه ترجمه ما یو بیان کړی مو، خو خیر دا سلسله به شروع کو ان شاء الله. اوله حصہ ده نن. اول چې موږ شروع کوو الله اکبر. الله خو نو الله دی، اکبر اکبر کبرا کبیر، دا ګر ته معنا غټ. کبرا د ښځې دپاره ویل کېږي، اکبر د نارینه دپاره ویل کېږي، کبیر هم معنا لوی. اکبر درګور تلی الله اکبر. یو وخت ما خپل شیخ ته ویله، مال ځان غټ راته ویل کېږي. ګای وخت انسان دی نه ځان ناک په ناکه، چې نه کې بزنس بالا سي، یعنی که کاروبار بالا سي، یعنی که ملا سي، یعنی که شیخ الحدیث ځان غټ ونځي ویل کېږي. ادول د سی وای الله اکبر سبحان الله. ښه علاج را وښوي خدای تعالی چې موږ ټوله په خپل سترګو کې لانجې کې تکبر د خدای نه دی خوښ. نو الله اکبر اول موږ دا وایو الله اکبر. بیا د هغه بعد ثنا وایو سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیرک. دا د الله ثنا، د الله ثنا د حمد بیان کیږي. سبحانک ته پاکې، سبحانک اللهم ای الله ته پاکې، وبحمدک او ستا حمد بیانو. سبحان بحمد دواړه د الله پاکی بیانول دي، دواړه معنا تقریبا یو دي. وبحمدک وتبارک اسمک، ستا نوم ډیر بابرکت دی. تبارک معنا کنه تبارک الذی، دلته راغلی تبارک معنا بابرکت دی. تبارک اسمک، ستا نوم ډیر بابرکت دی. وتعالى جدک او ستا بزرګي ډیر لوی ده. تعالی معنا لوی لوړه ده. وتعالى جدک بیا راغلی دی ولا اله غیرک، بیله تا هیڅوک د عبادت لایق نه دی، بیله تا هیڅوک د سجدې لایق نه دی. یو شاعر څنګه شوایي لا مقصود فی الکونین الا الله، لا مطلوب فی الکونین الا الله، لا مسجود فی الکونین الا الله، لا محبوب فی الکونین الا الله. نو دغه دی لا اله غیرک. دغه معنا چې ما دا شاعر دا درته لا مسجود، لا مطلوب، لا محبوب، لا مقصود الا الله الا الله، چې بیل الله هیڅوک نه دی چې تا ته عزت درکړي، بیل الله هیڅوک نه دی چې سجده ورته وکړي، بیل الله هیڅوک نه دی چې خپل مطلوب جوړ کړي، خپل منزل جوړ کړي. نو دغه د سبحانک اللهم معنا ده. خیر خو په یو پلا نه یادېږي، بار بار به دا اډیو یا هر ځای چې ته وایې دغه مقصد دی اډیو چې نورو ته مو ورسېږي. سبحانک اللهم سبحان وبحمدک وتبارک اسمک، بابرکت دی ستا نوم. وتعالى جدک، ستا بزرګي ډېر لوی ده، لوړه ده. ولا اله غیرک او بیل الله سبحانه وتعالی هیڅوک نه دی. غیرک بیله تا، بیله تا هیڅوک نه دی چې د هغه عبادت وسي، د هغه سره لاس ونیول سي، د هغه سره عشق وسي، د هغه سره محبت وسي. دا خزر نه کې نور تفصیل درته وایم. معنا موږ دا کو لا اله ولا اله غیرک، بیله تا هیڅوک د عبادت لایق نه دی. نو دا د لمانځه اوله حصه وه. لمونځ الله سبحانه وتعالی په اسمانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په معراج کې ورکړی دي. نور ټوله حکمونه پر مځکه راغلي دي، زکات ده، روژه ده، حج دی، دا ټوله شیان پر مځکه راغلي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم یا په مکه کې یا په مدینه کې مګر لمونځ په اسمانو کې ورکړي. الله جي هر امتی ته که نارینه یي که ښځه یي خدای جي ته بې لمانځي څه وساتي. الله جي ټوله لمونځ ګزاره کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.